د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو 83مه غونډه روانه ده. اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی دی. نوموړي غونډې ته د وینا پر مهال د ملي والي حکومت د پرمختګونو په افغانستان کې د روانو ستونزو یادونه کړې ده. اجرایي رئیس ویلي چې د سولې او ثبات لپاره د ملي والي حکومت هڅې شوي او زیاتوي چې افغانستان د سولې په برخه کې نوې پاڼه پرانیستلې. د ملي وحدت حکومت وسلوالو طالبانو ته د افغانانو پر مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بیلابیلو غونډو کې له قید او شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې ده. حکومت چمتو دی هغو کسانو ته ټول حقونه او امتیازات ورکړي چې تاوتریخوالی ختموي. عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان په ګډون د ټولو هیوادونو ناستو استازو ته وویل چې ټول باید د ترهګرو امن پناه ځایونه له منځه یوسي. هغه سیمې چې ترهګر پکې آرامه دي او پناه یې ترلاسه کړي هغه دې وتړل شي. دا تیری کوونکي ترهګر دي محاکمه کړي یا دې له خپلې ولکې لاندې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغیزمن ګام نه دی اخیستل شوی، خو موږ د سیمې او ورآخوا هیوادونو سره کار کوو چې له لاسته راوړنو پایلې ترلاسه کوو. اجرایي رئیس په اندېښنې سره ویلي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې ناامنیو ته لمن وهي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت د دې سبب شوی چې هر څوک د خپلو حریفانو د ځپلو یا هم په سیمه کې د خپلو ځینو موخو د عملي کولو لپاره له هغې استفاده کوي. موږ له پاکستان څخه هم په ځلونو غوښتي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي او له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې د ترهګرو امن مرکزونه له منځه لاړ شي. اجرایي رئیس په کوچني اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د ځینو پلانونو او دسیسو ښکار شو. په ټوله کې عبدالله د افغانستان د سولې لپاره ډاډه ښکارېده او له ملګرو ملتونو یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.